دی زمانہ کی دا خلق روتی دی. رسول اللہ مبارک پیشنگوئی کردی دا بنی اسرائیلو کی 2 ڈلے وے او زما پا امت کی بدری او یا ڈلے پیدا کیگی. یو ڈلہ با جنت تزی 2 یا با دوزخ تزی. اچھے کم جل جنت تزی اسوک دی ما انا علیہ و اصحابی دا با غڈلی چی زما و زما دا مرگرو تابیداری زما دا سنتو او زما دا صحابہ و دا طرز عمل و دا غید طریقو تابیداری دا با جنت تزی. ما اللہ دی منگ دا اہل السنت والجماع صحیح عقیدی سر جند و مرگ نصیب. اگا 2 یا ڈلی علماء پشپگو تقسیم کردی دی پاول کے معتزلہ خوارج روافظ مشبہہ جبریہ قدریہ دا شپگ ڈلی مخ کی تیری شوی دی او دا شپگ ڈلی بیا یو ڈل پا مختلف ڈلو تقسیم شوی دا. اس زمانونو دا ڈلی نشتا پا دا غنمونو باندے خو عقیدے اشتا دا غدلو چی کم عقائدو لکه دا معتزلو یو عقیده داوا چی دا قبر عذاب نشتا نو اسم دا سے بعض خلشتا چی دا قبر عذاب نمانی نوم آغا نشتا پا بل نمروتی دا خو نظریه آغا دا تاسی دا کنا دا معتزلو بل نظریه داوا چی دم درود نشتا چی سڑی پچا دم اچے دا دا غی نظریه و سوچو اسم دا اغا ڈل نشتا پا دا غنم خدا سے خلق پا دے مخدز مکشتا چی اغی دا دم نمنکر دی شتا که نشتا نوم آغا نیستیمالی بل نوم استیمالی وی دم نشتا او دم تا پا کس ضرورت تے او دا سیزون دا رسول اللہ مبارکنا پڑیر لوی شہرت سر ثابت تی. حضور پاک مبارک پخپل پزان دمونا چولی دی او حضرت جبریل علیہ السلام با پی دم اچاو بسم اللہ ارقیک من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک وی تا دا خدای پنم دمو جبریل علیہ السلام دو او دا اغا بیمارین دمم چی تا تا تکریف در کئی او اللہ بشفا در کئی او حضور پاک مبارک بخپل بچی دمون حضرت حسن و حسین اعیذکما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و یحضرون. اے بچے ویدا غدم دے چی ابراہیم علیہ السلام پہ خپل بچی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دمول او زی پہ تاسو دم دا سے دیر دلائل دی. بخاری شریف کی کتاب الطب والرقاء او دارنگی پنور کتابونو کی مستقل بابونا لری. نو معتزلہ و دا قیدر چی دم نشتا اسم اگڑل نشتا خو نظریه اشتا که نشتا بلا عقیده سوا ویدک اولیاء و کرامت نشتا دا داغی عقیده اسم دیر خلق دا سی دی کہ دا اولیاء و دا کرامت دا منکر دی. کرامت دا اولیاء و سشے دی دا یو نیک انسان نا چی دا سی یو کار صادر شی چی اگا دا ظاہر عقل نا خلافی عقل نمانی عادت نہ خلاف عام عادت کے غن کیگی. دا ثابت امور دی دا صحابوں نہ ثابت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر باندے ناستے پا مدینہ شریفہ کی او دمیاشتے پا مزل لخکرے لے گلے دلر پا دی منبر تقریر کئی ناگانے دخلے نے اوٹھکے اخت یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ دے غرنا یراو کا گوری غرط متوجہ شا. تقریر دوران کی دا چه غوالا بعض خلق کے ناس واغیوی حضرت عمر بڑا شوے دے. ساریہ خود میاشتی پا مزل لرے دے دا فوج قومندان دے جرنیل دے اکم دی چه دیوتا آواز کئی چاوے نا دے خبر کسا وزنشتا تقریر اخلاص کا وی حضرت تاسو دے تقریر کے آوازو کا وی ساریہ رتا اللہ رخ کا رک دمیاش دو کو مزل لنے
دشمن سره په جنگ دی. ما ته منظر الله دلته په مدینه شریفه کې راښکاره کا، وی دی دشمن پسې دی شکست یې ورکا، د غر نه په بله دسته ورله دی باندې حمله کوله. ما والا آواز ورکه چې دی غر ته متوجه شه، وی هغې ته متوجه شو، الله فتح ورکړه. هغه ساریه چې څه موده پس راغی په مدینه شریفه کې ته چا تپوس وکړه، یاره په پلانکیر وسه واقع پیښه وه، و یو مونږ خو خدای د لوی مصیبته بچ کړو، مونږ دشمن پسې و، دشمن مخکې مونږ ورپسې. وی دې کې مې یو اواز واورېد چې یا ساریتو الجبل الجبل، ساریه غر ته متوجه شه، غر نه یره وکړه. وی ما وی والله انه لصوت عمر، زما د قسم چې دا د عمر اواز. وی غر ته مې توجه وکړه، دشمن لم شکست ورکړه. دا د حضرت عمر کرامت. دریای نیل براته دریای نیل، او د هغې خلکو دا نظریه وه چې یو جینۍ به یې ناوې کړه، ښکلې جینۍ به یې وکتله، او هغې ته به یې خشته کالي واچول او جامې، او به یې وروغورځوله، دریاب به ښکته شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه دریای نیل له اوچت شو. خلکو هغه خپل رسم کو، جینۍ را واغشته، میله جوړه شو، جینۍ جاړي. گورنر د مسلمانانو وی دا څه چل دی؟ وی دا صاحب دریاب کال په کال راخیږي، او چې کله راوخیږي نو دا نه غورځېږي. نو موږ دقسې خشته جینۍ وګورو، خشته جامې او ښکلی شکل، او هغه دې دریاب ته وغورځو. موږ وی زه یو کس به مړ شي، خو دا نور ټوله دنیا به بچ شي چې ور ویې غورځو دریاب ښکته شي. وی پام کوئ ګورئ، داسې ونه کې ظلم نه کې جینۍ سره. حضرت عمر ته سوال جواب وکړ رضی الله عنه ته مدینې شریفې ته. هغه ولې یو پرچه ولیکله، ولې یې راوغورځو، وایي دا دې دریاب ته وغورځوه. پرچه کې یې لیکلي و دریاب سره خبرې کوي. دریاب سره چې څوک خبرې کوي خلک ورته وروغوي که لیونۍ به ورته وایي. دې زمانه کې ناپوهه خلک وایي دا لیونۍ دی. حضرت عمر رضی الله عنه دریاب ته خط لیکي، وایي ای دریابه، زه د الله د رسول خلیفه یم، او تم د الله په حکم چلیږي، نو که په خپله خوښه چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه، او که د الله په حکم چلیږي، زه د الله د رسول خلیفه یم، خط مې درولېږه، دا در غورځوم، فوراً ښکته کېږه. خط یې چې سینګ وروغورځو، دریاب لاندې لار، تر ننه پورې د نیل دریاب بار نه اوچت شوی. دا د حضرت عمر کرامت او برکت. هلکه ته به وایې دا خو لوی خلک و، د وړو راته وښایه. نو په صحابو کې واړه موږ ته ښکاري ټول لوی خلک دي، عظیم الشان مرتبې فرق لري. حضرت سعد ابن ابي وقاص یې ولېږه، وی لاړ شه او په ایران حمله وکړه، د کسرا تخت فتح لوی لښکر یې واغېست. چې لاړ په ایران باندې حمله کوي، په کسرا هغه هوښیارو، هغه کشتۍ پورې غاړه بوتلې وې، اونو پورې تړلې وې. پلشتنه چې دی رالل، پلشتنه او کشتۍ د کری چې څومره وې، او یا د علاقې هغه پورې غاړه تړلې دي. دا حق دقسې ودرېدل چې خدای اوس څوک رکوټې دریاب نه چې پکې ورګډ شو، سمندر دریاب دا به څه کوو. او هغې ورته پورې غاړه ناستې او تماشې ورته کوي. وی دی که نه راځئ. حضرت سعد ابن ابي وقاص لښکر ته وی د مسلمانانو، وی داسې کار دی ورپورې وځو. وی په څه؟ وی ما ته ګورئ داسې ورپورې وځو. وی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، الله وایي چې ځان په خپل لاس هلاکت ته مه غورځوئ. په دریاب داسې ورتل خو هلاکت ته غورځېدل دي. وی زه ګوره مخکې کېږم، زما یقین دی چې موږ ځان هلاکت ته نه غورځم. زه پوهېږم تاسو که زه ډوب کړم مه راځئ، او که زه پورې وتم راځئ. وی ای دریابه، ته د الله په حکم چلیږي، او زه د الله د رسول د خلیفه جرنیل او قومندان یم، او د الله د کلمې د اعلا دپاره روان یم. نو زه په دې دریاب ورځم، ستا د کلمې د اعلا دپاره پروردګاره، دریاب ستا په حکم چلیږي. ما ته دا دریاب کلک که چې زه پې پورې وځم، اصل یې پونده ورکړه، په دریاب یې وروغورځم. سره د ټول لښکره پورې غاړه پورې وتل، د اس پمپ او بولم ده نه شو. داسې عقیدې وې د خلکو. اوس هم داسې خلک شته.
سو کوئی نه د جمدو منو د مړو نه منو. دا وی غلطه د مړو نه منو. هلکه کرامت خو عزت دی. کرامت څه ته وایي؟ عزت شرافت ته وایي. نو الله جمدو له عزت ورکوي، مړو له به نه ورکوي؟ وایه که جمدو له به هم ورکوي، مړو له هم ورکوي. او دا زمون عقیده ده چې الله په دې قادر دی چې دا خارق للعادت کار د جمدو نه واخلي او یا د مړو نه واخلي. او حضرت امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی په بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې. 10 کسان حضور پاک لېږلي وو مکې ته. 10 کسان څه مقصد دپاره؟ دا 10 کسان چې ولېږل، یو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دی او سی مرګري دی حضرت زید، حضرت خبیب دی ولېږل. د مکې کافرانو ورسره دوکه دا وکړه، د 10 واړه خواران 2 کسه شهیدان کړل، 8 کسان او 2 کسان یې جمدي ونیول، گرفتار یې کړل. دا چې کوم مشر دی حضرت زید، د الله نه سوال وکړ. علامه عیني لیکلي دي ښه، وی خدای موږ سره خو دې خلکو دوکه وکړه، په دوکه یې راوستو. یا الله اخبر عنا رسولک، خدای زموږ نه د خپل پیغمبر خبر کړه. حضور پاک په مدینه شریفه کې ناست دی او ډیر زیات پریشان شو، سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. صحابه وی حضرت ولې؟ وی زما غلسو ملګرو سره دوکه شو، 8 کسان پکې شهیدان شو. کافرانو دا چلو که چې دا کمې مشر دی، د پسې کسان ډله ولېږله چې سر ته پرېږدي او سر یې راوړی. د الله نه سوال وکړه، وی یا الله زه خبر شوی چې کافر به زما نه سر پرې کوي که زه مړ شم، او دې کې به شراب څکي. دا قسمونه کافرو د مکې کړي دي، خو خدای زما په دا سر کې ستا قرآن پروت دی. نو چې کم سر کې ستا قرآن پروت دی هغې کې کافر مرداران شراب څکي، خدای زما او ستا د قرآن لویه بېعزتي. الله زما را دې سر حفاظت وکړي. دوی راتل سر یې ته پرې کاو، الله ډمبر یې راوستې. دا ډمبر یې پېژنې که دا غټې مچي، دا په دې مړو تاوېدې تاوېدې تاوېدې، دوی نږدې نه شو راتلی. بیا یې داسې به وکړو چې د شپې به راشو نو سر به ترې پرېږدو. ماښام نه باران شروع شو، د شپې داسې سیلاب راغی چې د هغه 8 واړه لاشونه یې داسې یوړل چې تر ننه پورې پته مو نه لګېده. خدای سر محفوظ کړ. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چې کله پانسی کا دې غریب یې پانسی کا صلیب باندې وخېجه او په غش او په نیزو یې ووهه. جناب نبی علیہ السلام مبارک دی ویزان دغسې نورونو ته او دې لپاره چې مارغان یې د غوښې وتښتئ. حضور پاک مبارک د مدینې نه ورپسې کسان ولېږل، وی تاسو لاړ شئ د خبیب دا وجود پلانکي ځای کې تړلی شوی دی او راپرېنځئ یې راویړه. وجود یې نسخه شوی، حالانکې د مکې نور چې دومره تاوب یو 2 ګنټې په زخمی وجود ولګي، څه مو خیال دی بوی به کوي که به نه کوي؟ وجود سالم دی. د مدینې نه چې ډله راځي څومره ورځې کې رارسي چې رالل، حضور پاک دا صحابه وی چې مونږ څنګه رالو؟ وی مونږ دې سپړده، وی څوکیداران ولاړ دي مونږ ته بق بق ګوري او مونږ نه وی د ده وجود م راپرانسته او په هغه خپل څاروي م ځان سره کېښود او اصلا پونده ورکړه چې مدینې ته حضرت خبیب شهید لاش یې اوس. وی چې سار شو د مکې خلک رالل، څوکیداران ته وی چې مړه څه شو؟ وی کتل وخت څه شو؟ هلکه دا اسمان ښکاري دا چا تختولی دی، په سترګو ړانده یې چې در نه یې وړه. وی موږ نه یو پېښه. ورپسې شو صحابه وی زمونږ اس خو درونو ځکه موږ سره خو پې مړی شهید پروت دی، نو اس تیزه منډه نه شو والی. وی موږ وی چې دا کافر اوس را رسېږي راپسې، موږ به مړه کي او دا شهید به م رانه والي، نو یې دې مو غورځو لاندې.
دا شهید حضرت خبیب او منگ تخپی وسته و تختیدو وی چه سنگ هم دی اغرداو وی ازمکاوش لیدو دی پاکی دن نشو بلیع الارض و توان کافر رالل وی دلتے اغرداو سشو جامع بارخ کاری دی لگ لگ پلونا خدای دا آغی کافرون محفوظ کا اللہ والخپل دا قبر او دا کفن دا دفن انتظامون دا حضرت خبیب کرامت نو دا سی ڈالی چه اغی کرامت نمانی اس اغا ڈالا پا دا غنم نشتا عقیده اشتا یو ڈالا پا که دا سم دا چه دا اغینم تیستلی دی اغینم تیستلی دی ولی اغی با حادیث منل بازی بین منل بازی دا چه معجزو کی کم حادیثی دا اغین بین کار کاؤ وی معجزی نشتا دا حضور پاک سفارش نشتا دا معتزلہ و دا عقیدہ و سفارش نشتا پول سورات نشتا تل دا میزان نشتا دا اغیس پیرو عقیدے میں دا عقیدہ پاکی دا دیرو کم خلقوا کہ دا حضور پاک حدیث دا حجت ندی دا معجزاتو ناو دا اخبار احاد و بعضو نا بے انکار کاؤ لیکن دے زمانہ کی دا سے ڈل روتا چی وی حدیث نمر زانتا وی مسلمانان کم انسان چی دا حضور پاک دا حدیثو نے انکار کئی کہ زانتا مسلمانم وی مسلمان ندے کافر دے قرآن منم وی حدیث نمانم ما ویلکتا ہو قرآنم نمانے نانا قرآن منم حدیث نمانم ما وی خدا قرآن تا تا چاویلی دی چی دا خدای کتاب دی تا مانی دا در تا چاویلی دی تا خدای سر خبری کری دی جبریل علیہ السلام در طویلی دی وی نا میں دا در تا چووے وی دا رسول اللہ مبارک وی نو میں خوچی در تا وی دا حدیث شکر دا سی دا کنا حضور پاک وی دا اللہ کتاب حدیث خدا حضور پاک خبر وی نا تا وی یو بلد اغین پاک تیزا رہوا تا اغین تیزا ڈال رہوا تا دا حد اغینو کراس کرے معتزلہ اغوی من وی قرآن تا پاک ساجد تے انسان لوی خدا عقل ورکڑے دیکھن عقل شتا دا قرآن سے ضرورت دا مارونو پا دے زان پوئک وی عقلی خبرے کہ نظرت عقلی جواب کم دے انسان پا وجود کی ستر گیری سترگو کی دن نرانائی ستاسو سترگو کی دن نرانا شتا شیزو نا پیوینے او دا بشیر جان سترگو کی دن نرانا نشتا دے شینین خدای دے ادم دا رانا نصیب کی کنا جنت کے خدای نصیب کی جنت کے ورادر رانا بھئی خدای بے بی بلا شے ناغا خدو تا چی گور سترگی بے نیسا نو سترگو کی دن نرانا درونو او بہارم رانا دا کدا سترگو دن نرانا نی نو دی دا دی انسان دا خپل وجودنا فیدا غشتیشی جواب راکے دا نقشی نینی دا نظاری نینی دا اسمان و زمکہ نینی ما دا یو حافظ دا تپوسو کا دا قرآن شریف حافظ و پستر گوڑن دو میں استا پڑا سارمان دے وی سارمان نشتا خدای علا قرآن را کرن ما اینا سارمان خوب دیوی یرا وی یو ارمان میں پڑا کے دے چی دا سور رنگ ستا وی اسپین ستا غٹ اور اکوٹی پلاس معلومی گی نرم اوکلک لیکن رنگونا معلومی گی اذا سور بسنگ گئی شین بسنگ گئی سپین بسنگ گئی بشیر جانوی دا ما پڑا دا مرمان نشتا دے وی یو ارمان میں پدڑ دے اگر دے خدای نصیب خدا غواری ما والا دوا کڑے دیوی تا مالا دوا ندا کڑے میں ما دا دوا کڑے دا خو ما پا کی قیودات خود دی جتالا خدای خد در کی خو شحیما لحیما سمینا چستا پشان خو مضبوط درنا پالوان ہے نو چه کم شی پا قیود و مقید شی کم شی خدای دے بشیر جان لڑیر خکل آواز اما دے ریر خوخ دے خکل آواز خدای ورکڑے دے او بیا دا حضور پاک کلی صفتو نکی اللہ دے ولدے اجر پدوار جہان ورکی مون خوش طبیعتی اگا چاہ سرکو جسو کم خوخ نو دمارونو که دن نظر نیو بار رناوی دی فیدا غشتیشی جواب راکے او که بہر دن نظر وی روغی او بہر رنانی
نه بجلی وی او نه نور او نه سپومې ډېره سترګو نه فایده اخیستی شي تیاره ده او بق بق ورته ګوري دی به څه وویني یا بهر رڼا شته خو دې ړوندې بیا نه دواړه رڼاګانې یو ځای شوې د سترګو دننه او د بهر رڼا نو دې به د الله د دې نظاراتو او د نقشو نه فایده واله دغه رنګېرلو د انسان د بدن د پاره د روح د پاره او د وجود د پاره دوه نورې رڼاګانې دي عقل دننه رڼا ده او قرآن شریف او وحی د بهر رڼا ده که چرته یو سړي سره عقل شته او قرآن والا بهرنۍ رڼا نشته نو داسې دی لکه سړی په سترګو روغ دی خو بهر رڼا نشته او که یو سړي سره وحی شته او د بهر رڼام شته خو عقل نشته لیونی دی بیا دې فایده اخیستی شي چې دواړه رڼاګانې یو ځای شي دننه عقل او د بار نه د وحی رڼا د قرآن رڼا اله به دې د کائناتو نه پیدا اخلي اله به دې الله ته نږدې کېږي او تقرب به حاصلی جون مونږ هم تیروو امریکانیان او برطانیې والا هم تیروي هغې هم عقل شته او زمونږ هم شته هغې سره د وحی رڼا نشته مونږ سره شته داسې ده که نه ده نو څه فرق دی هغې د خور او د لور او د مور منځ کې تمیز نشي کولی او مونږ یې کو که نه کو ستا ښځه ستا خپله ښځه ده الحمدلله د مسلمان ښځې د مسلمان ښځې دي ستا پې پوره یقین دی د کوره بار ووتی چې کور ته واپس دی په ښځه به دې پوره یقین دی چې دا زما ده او که نه وایه او هغې په کور کې دننه ناست او ښځه پردی وي سړی راشي لاس پې واچوي دې دا نشي ویلی چې مزه کوئ چې دې سړي سره ولې لاړئ دا څوک دی وي دا مې دوست دی ګرل فرینډ او بوای فرینډ الک دوست او جینۍ دوستا دا د هغوی قانون دی ګور قانون دی بالکل او که بالفرض تا ووایي چې ولې ابا فوراً ټیلیفونو کې 888 به ووایي پولیس په تا پسې راشي زما ازادي سلب کوي جیل کې به دې پولیس اچوي دا ته آزاد ګرځې او دوستان ځان له نیسې دا ولې منع کې دې له ازادي ده دا به هم دوستانو سره ګرځي زما یو شاګرد دی دوست مې دی هغه تللی لندن ته ما دې تپوسونه کول وی دقه چل بالکل صاحب دا چې چاوي دا ټیک درته ویني خور باندې څوک لاس نشي ښودی چې بار به نه دی ستا مخکې به ستا خور سړي سره روانئ که دې ورته ووایي او رپوټ یې وکړه جیل ته به ځې ښځه مور به دې مخکې پردو سړو سره روانې او که دې منې کړل چې مور یې داسې کې ښځې داسې کې او رپوټ یې در باندې وکړه جیل کې به پروت وی اکثر زمونږ دا بعضې مسلمانان سادهګان هلته دي نو بعضې ټیک ده بعضې مسلمانان هلته ښې پردې هم کوي او بعضې بې پردګۍ کوي وی مونږ به دا خلک د دې نه معلومول چې جومات کې به یو ډلې ته پریشانه ناست سړی به جومات کې پریشانه ناست و هلکه څه غم ورته پېښ دی ملګري څه چل دی یاره ښځې را باندې راپورټ کړی ولې نو سړي سره زما مخکې ووته مې ولې پولیس ته لاړه رپورټ یې وکړه بل ورځ مې پیشي د شپږ میاشتې وکړه کال به مې قیدی بل ورځ به بل سړی داسې ګوټ ته ناست و هلکه ده ته هم سلانجه پېښه چې ور بر هلکه څه چل دی یار خور رپورټ کړی مور رپورټ کړی ما ورته وی سړي سره ولې دی بل ورځ چې کتل د جومات چې زمونږ امام صاحب داسې ډړی دیوال ته والی هلکه ده ته هم جوړ څه پېښه ده مونځ زموږ ورلو مولانا صاحب څه مسله شته یا لوی غم کې ګرفتار ولې ښځه مې تلې د چا سره راشي خو بیا ځي ما یې داسې کې رپورټ یې را باندې کړی د قرآن رڼا باندې عمل نشته د خنزیرانو غوښې خوري سپي خوري ماران خوري غیرت نشته حیا نشته او زمونږ مسلمانانو کې شته که نشته جواب راکړي دا ولې د قرآن رڼا او عقل دواړه یو ځای شو یوازې عقل چې وي بیزوګان به م خورې شادوګان به م خورې سپي به م خورې او دا رنګ پیشوګان به م خورې او د ښځې د لور فرق به دې منې د ښځې د خور فرق به دې منې ځکه دا حلال حرام خو تا د قرآن ښایي رسول الله مبارک یې درته ښایي خنزیران به م خورې بربند به م ګرځې ښځه به دې م بربنډه ګرځي خور به دې م بربنډه ګرځي د قرآن رڼا نشته نو ضرورت د قرآن شته اوس که نشته ښه دویمه خبره د مارونو د قرآن شریف متعلق درته اوس کوم دا خو د ضرورت شو د قرآن شریف یو څو حق دي په مونږ ګورې
لومبی حق د قرآن شریف په قرآن شریف ایمان دی تو بالله و ملائکته و کتبه. نه، ایمان څه ته وای؟ ایمان دې ته وای چې خدای پاک سنگ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر را لېږل او د ټولو کمالاتو انتها پې کړی او ټول خشته ښکلي صفتونه پکې را جمع کړي. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. دا الله نه لاندې د مخلوق نه پورته درجه لري. داسې ده که نه؟ نو دا ټولو کمالات او د ښکلو صفاتو جامع شخصیت الله راولېږه او د ټولو پیغمبرانو خاتمه پې وکړه چې د نه پس به په دې صفاتو بل څوک نه راځي. دغه رنګې الله پاک قرآن شریف د ټولو کتابونو د کمالاتو جامع وګرځه او د ټولو کتابونو کمالات پکې الله جمع کړل او د الله خبر او د الله کتاب او ردی نه پس به بل کتاب نه راځي او دا زمونږ د هدایت لویه سرچشمه ده. دې ته ایمان وایي. دا زمونږ شته که نشته؟ الحمدلله. که څوک وایي چې د قرآن نه پس به بل اسماني کتاب راځي، کافر. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس به بل پیغمبر راځي، دا هم کافر. که څوک وایي چې حضور پاک په خپلو صفاتو کې کامل نه دی بل څوک ورسره برابر دی یا اوچت دی، دا کافر. که څوک وایي چې قرآن شریف هم په خپلو صفاتو برابر نه دی بل کتاب ورسره مساوي دی یا ته پورته دی، دا مسلمان نه دی. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه زیات د هدایت بل شخصیت هم شته، د هغه نه پس دا کافر. که څوک وایي چې د قرآن نه علاوه بل څیز هم د هدایت کتاب شته، دا هم کافر دی، مسلمان نه دی. دا زمونږ یو حق د قرآن شریف او دا زمونږ د ټولو شتخه د ماشومانو ښځو لیو نرو ټولو وایي الحمدلله. دویم حق یې څه دی؟ تلاوت. چې مونږ یې تلاوت کوو. تلاوت د قرآن شریف ډېر لوی اجر او ثواب لري او حضور پاک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د قرآن شریف یو حرف ولس یو نیکي به الله ورکي او دا یو پلسته پسو دا یو پلس. او بیا فرمایي دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، الف ځان له لام ځان له میم ځان له درې حرفه شو نو 10 نیکۍ شي. ښه نو یو بله ډله پیدا ده. لوی مصیبت دی دا اغیارو پیسې او دولت ته او مسلمانانو کې تفریقې پیدا کړې دي. خدای د ټولو مسلمانانو په صحیح عقیدت اتفاق نصیب. د ډېر خفه شم د مسلمانانو اختلافاتو ته چې ګورم. زم ای ظالمانو ورشئ وګورئ په افغانستان کې 52 ملکونه د مختلفو نظریو د مسلمان خلاف یو دي. د یهودو ځان له عقیده ده، د عیسایانو ځان له، جاپان والا جدا، روسیان جدا، عیسایان او چینیان جدا، لندن والا جدا او ټول جدا نظریو والا د مسلمان خلاف یو دي که نه دي؟ نیټو والا. او زمونږ خدای یو، قرآن یو، دین او شریعت یو او زمونږ مختلفې ډلې د امت شیر اعظم متفرق. څوک یو ته کافر بل ته کافر، یو ته مشرک بل ته مشرک. دا ولې؟ هغه خلک چې مختلف دینونه لري، روسیان او چینیان خدای نه مني، جاپانیان ګوتم بدھ ته سجدې کوي، عیسایان او پیرنګیان عیسی علیه السلام ته خدای وایي، هندوان بوتانو ته خدایان او د مسلمان خلاف ټول یو دي او موږ مختلفې ډلې جوړې کړې دي. خدای له بس جواب ورکوو. الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خدای دې مسلمانان یو کړي. نو زما رونو یو ډله بله پیدا ده، هغې وي د قرآن شریف باندې تلاوت ثواب شته خو چې په معنی پوهېږي. ما وی دا خو صرف مولیان دې پکې داخل کړل، باقي دې ټول برباد کړل. دا عوام غریبانان چې وایي الحمدلله رب العالمین نو دې خو په معنی نه پوهېږي نو ثواب نه محروم شو. نه کنه وایي چې په معنی نه پوهېږي ثواب د کمې راغی؟ هسې حرفونه دې ووایي. ما وی ګوره حضور پاک فرمایي د طالبانو ته اکثر ویم حضور پاک مثال ورکړي لا اقول یو حرف لس نیکۍ
ٹھیک شو لا اقول الف لام میم حرفون ویدانیم چې الف لام میم یو حرف ته درې حرفونه دي نو دیرش نه کې شوي نو حضور پاک په مثال د ثواب کې داسې لفظ یاده الف لام میم چې مولیان هم په معنا نه پی داسې ده که نه عوام غصه کې مولیان هم نه پیږي الله او رسول په معنا پوهېږي الله او رسول چاته نور د الف لام میم معنا نه ده معلومه دا خو ځواني معنی کوي دوی نو حضور پاک بل څه کې ولې نه ذکر کو چې الف لام میم یې ذکر کو ګوره د حضور پاک له خدای ډېر لویه پوهه ورکړې دا ګورې منلې شوې خبره جامع د کمالات قسم په خدای زه حیران شم پرون دلته کې په دې هادیه کې یو لوی اجتماع و د علما فقهي کانفرنس زما پکې بیان ما وی یو ټکی کې د حضور پاک په زرګونو مسلې او د امام شافعی رحمت الله علیه یو مثال مې ورته ذکر کړ امام شافعی صاحب یو رکوټ یا حدیث ته یا ابا عمر ما فعل النغیر دا غینه په شلګونو مسلې استي همې ورته بیان کړل دلته کې وخت نه عوام په پوهېږي نه نه ذکر کړ نو حضور پاک په یو ټکی کې الف لام میم ویدانه هم چې الف لام میم یو حرف د درې دي نو دیرش نه کې شوي او په معنی مولیان هم نه پوهېږي معلومیږي دا داسې ټکی راوړه چې په معنا څوک نه پوهېږي چې که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به پې اجر درکړي ښه جناب مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په البوادر والنوادر کې یو ټکی لیکلی دی چا دې تپوس کړی دی چې باید سړی الله الله کوي یا لا اله الا الله یو توجه یې نه سوپیان پکې نستی گا سوپیانو خبر کو اللہ اللہ کی او توجہ ہے نہیں سوپ چینم گٹ کئی او اللہ موئی تسبیح مانے او سوپ دا دنیا خبریم کئی التا اللہ اللہ ہوئی توجہ نہیں برابر اللہ اللہ ہوئی وی پدے ثواب ملاوی گی کنا اغلی کی وی او وی ولی وی که توجه یې وخت ډېر اجر شو که توجه نشته نو د شونډو د جبې او د مخارجو د لقېدو اجر خو شو کنه داسې ده که نه او زه به یو مثال درکم که یو سړي د خولې نه چاته کنځل وخېږي او د ده توجه نی برابر او ورپسې کوتک رالي که نه رالي هلکه زما خو توجه نه وه برابر ما خو ورته سوچ نو ودرېږه چې وي زه درته زوړ قندار ته دې ورسوم په دا مازدیګر دې ووایم چې تا توجه زه دې غر کړم ښځه دې راله وکړم ته زما توجه نه وه د خولې نه یو سړی ښځې ته د طلاق لفظ ووایي او دوی وي زما توجه نه وه طلاق وشو که نه شو دا د خولې سره تعلق نه ذکر کوئ خیر دی توجه خو ډېره ښه ده که دې ورته برابری ډېر لوی ثواب خو که توجه نیم برابر خلک د ذکر نه مه منې کوئ درود شریف ذکر واکوئ د دې خولې د تلفظ به الله اجر درکړي نو که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به اجر درکړي حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر کرت الله په خوب کې لیدل سل کرت یو کم سلم کرت یې چې ولید وی که په سلم کرت مې ولید یو تپوس پتې کوم په سلم کرت چې ملاقات شو وی الله هغه شی راته وښایه چې تا ته به بنده ډېر در نږدې کېږي وی زما په کلام د قرآن شریف بفهم او بغیر فهم که څوک یې وایي پې پوهېږي که نه پوهېږي وی بالکل پې څوک پوهېږي که نه پوهېږي تلاوت کوي ما ته به پرې رانږدې کېږي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن ښه زده کوي دا بهترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل دا چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې دا د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاړي تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې داسې شخصیات پیدا کړي دي حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم قرآن شریف ورته الله آسان کړو علماء په فتوا وکړه داغه خلاف وی تشپک گھنٹے کې سي ختمه حضور پاک د درې ورځو نه کم ختم منع کړي دا حدیث ټوله ذخیره چې ولټوي صرف یو صحابي ته د درې ورځو د ختم اجازت کړي بل چاته نه اما هغه ډېر بار بار وی حضرت زه لوستی شم تیز تیز لوستی شم وی د درې ورځو نظر به نه کې نو خلق حضور پاک د درې ورځو نه کم صحابي منع کړی دی او ته شپږ ګنټې کې ختمې
هغه وی دا غز او دا میده راشه تاسو قرآن شریفونه راواله وخت کې ده زه تلاوت کوم کومه ته ختم کې ټیک کنه نو استاد خبره ټیک علما وته قرآن شریفونه چاته یاد نور واغشتل او حافظان وته وخت کې خو او د مازیګر د مانځنه شروع کړ الحمدلله رب العالمین د ماخام باندې نو ویل چې قرآن شریف ورناس تورزو سبحان الله الکه دا څنګه دا بعض نیکانو خلق له خدای پاک یو عزت ورکی کرامت طوی الزمان و طوی المکان ځان لباب دی خدای پاک بعض انسان ته زمانہ را نږدې کی په لږ وخت کې ډیر کاروال لکه حضور پاک مبارک چې معراج کړه سونه سیلو دا الله ملاقات جنتونه دوزخونه بیت المقدس کې پلار منځونه کړي ځای په ځای او چې واپس راغی دا سونه ټیمو دا د کلونو مزلو چې واپس راغی سونه ټیمو چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کولو کې په خوا به کړو ولا زنجیر ولا قیده به چې به دې راو غرداو نو دروازه کولاو کړه نو هغه زنجیر ولا قیده چې واپس راغی زنجیر هغه سره قیده له درېدل نو او بستر هغه سه ګرم او چې څنګه ته پاسې ده خجنا نو یا شپږ غنټه کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به په تراویح کې ختم کو دیر شپو کې او یو به بیا د تراویح نه پس 2 رکعات نفل کول په 2 رکعات نفل کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو یو ځل په یو رکعات کې بل نو خلک په دې سوال کوي دا ولی الکه دا ولی بچیا ته څنګه خبره ستا دغه سترګې نشتا دغه نظر او طاقت نشتا نو زکه تا ته پته نه لګي دا رونو د حضور پاک هغه صحابي منه کا قاعده او قانون دا چې دا سه مکاوه که عام اجازت په نو بیا به خلکو زر زر لوستو حرفونه به خوړل نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی کړهو هم دی د نور عبادت ته بم پیوځي نورم عبادت پکار دی د ښځې حق دی د بچو حقونه دي هغه دې تلف کېږي د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول عرصه در پاتې کېږي داسې مه کوه لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستیم چې نو زه منه نه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مولانا عبدالحی صاحب لکلی دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے دن پا 2 رکعاتو کی 2 ځله قرآن شریف ختم کردی نو تلاوت دا قرآن شریف ځان لډیر لوی خدای پاکی چاہتا آسان کی داود علیہ السلام چې بکلا استخطا نو چې اغیبا اس برابر او زین بے پیچو دو بیا زبور ختم کړو تلاوت دا قرآن شریف ډیر فائدې لري نو او ډیر خوند او ډیر لذت ته پکې قرآن شریف څومره لذت او خوند دی پکې یو نات خوان چې یو نات ته 15 ځله وای بیا چې هغه نات وای په سړی نه لګي الکه مړه خدای یو نات یاد کړی چې د بل نشته لیکن قرآن شریف چې یو قاری سے بوئی درتا او یو سورۃ الرحمن د تشل کرته وای سو په تنګيږي نه خدای دې مونږ تاسو جنت ته بوتلی جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسم نعمتونه ورکړي کم از کم د یو جنتی به 2 یا خزي کم از کم طاقت به خدای د ډیر ورکړي او د دنیا د خزه به می ما درس کې اوزل ترجمه کې خبرو کې یو مفتدی مې وی ښا د دنیا د به می مې ولدا بني وې دې بلاګارو نه بال تم نخلاصيږي مې دا بال ته بلاګانی ني دلته دې خدمت کوي کنه بلاګانی ني دا بال ته د جنتیانو د خزو سردار د هر جنتی پکور کې سلور ولې ببيږي یو د خشتو اعلی شات سوچه او یو د اعلی سوچه پيو یو د خشتو بو او یو د شراب خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني د خوند لپاره به خلک استعمالي یو صحابی تپوسو که حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان وي او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی جنت کې دوړه شته وی او دوړه شته خو به زعفراني یو بل صحابي تپوس کوي وی جنت کې کر کرونده شته
وی او ضرورت نشته خو یو سړی به وغواړي چې الله غنمو کرلو ته میړه شوی دی، الله به تخم ورکي قواله بني آدم چې تخم ورکي پټي کې به وکړي. وی د سترګې د رپ نظر به هغه زرغونم شي، هغه غټم شي، هغه به دانیم شي او لکه د غرونو غوندې دانې به ترې جوړې شي. الله به ورته بني آدم واله پیسه موړ نه شوي واخله. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې زر غواړي هغه درته پکې میلاویږي، او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي. نو طالبان موږ نه تپوس کړي، د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي. هلکه په جنت کې به وي نسواري که به نه، ځکه ما تشتهی چې څه غواړي هغه میلاویږي. نسواري وي ماله خو د نسوارو برغې پکار او هغه مشید پکار دی، هغه ډبډبونی چې نسوار پې جوړېږي، دا به یې که به نه. اوس به څه کې جناب دا به نه. ته چې وایې څه دې زړه غواړي نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه راځي. نسوار د چا شوق به دی پلیتو څیزونو ته نه راځي. زما ډېر بدي شي نسوار. که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ ښه، په دې خوله ذکر کوئ درود وایئ نو نسوار پکې ولې اچوئ، او که وایئ چې دم راتاو ښایه دم به درته وښیم چې خدای م ترې زر واړئ. که څوک وایي چې دم زه به یې ښیم درته. د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره. نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق. بس دغې ته وګوره چې او زما دې خوله کې دقه شی پروت دی چې خولې نه وباسم داسې جوړېږي، نو خدای به درته زر واړی. زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي. زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې. اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته. نمبر 1. نمبر 2 غاښونه د خرابۍ څخه کوي. حضور پاک وایي مسواک مګه. بار بار دومره نبی علیہ السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه وته. د مسواک ډېر لوی تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې. مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې دی دا غاښونه ګنده کوي. بل نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي. بل پکې څه دي اجزا وګوره، دا خو معجون مرکب دی. ته اجزا وګوره اجزا څه دي، اجزا تماکو دي ګوره د نشې والا چې اجزا بل څه شی دي ایره د خاوره هغه خوړل ګناه د حرام دی ورسره تېرېږي. څوک پکې لا بادام او غذا نه چي. معده خدا دې شو لکه چې خر د پاسه د سره زر کالي وربار کړل. خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچوي او غذان پکې اچي. غاښونه څخه کوي او نسواري نه ځان ساته. ګوره که ستا مخکې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لړې څه شی نه دی. سګرټ نسوار چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي، دین هم خدای ساته. په دغه جب هم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا. نو شوق بن راځي جنت کې ردي څیزونه. جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې. درزي ټیلر ماسټر شته که نشته؟ نشته. هلته د انارو د بوټو شان بوټي به انار به ترې روشو کوي په میانځ به یې مات کي، د ریخمو جامه به ترې روځي. د ټولو خلکو یو کچ به میوه چې روشو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړې چاکو ته حاجت شته، فوراً به بله زرغونه شي. لوږه تنده پکې نشته. نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده؟ دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي. لکه بعضې وخت سړی موړی او د خوند دپاره میوه خوري، یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي. هلته به د لذت دپاره او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه وي؟ نزلا من غفور الرحیم. د الله میلمانه به وي. خدای دې زمونږ نصیب. نو خدای پاک به دا جنتیان یو میدان کې راغونډ کې به نه ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه؟ والله ډېر زیات خوشحاله یې. څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو؟ نه الله هر څه میلاو شو. وی نه یو نعمت پاتې الله هغه بسي. نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي. الله یې زمونږ نصیب. او روایت کې 1000 کاله دی بلکې 1000 کاله. دا 1000 کاله خوشحالی به د الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېرې شي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. ها بیا به څه موده پس را یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته
چې پاتی نه الله استا دیدار و غم نصیب کیږي. معتزله ګورې دام نه مني، نو الله به ورته غوږ کېدی، نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت به د شروع د دې نه مخکې چې جنتیانو څونه خوشحالۍ په جنت کې دي ټولې به تېرې شي. نو که د قرآن شریف په تلاوت کې خوند وي نه وي، نو الله به د یو نعمت په حیثیت په جنتیانو دا تلاوت نه کوي. او ورونو قرآن شریف خو زمونږ د امت لپاره نازل دی، داسې ده که نه؟ او د حضرت آدم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام امت لپاره نه دی. او د آدم علیه السلام نه قیامته پورې چې څونه امت دی، څونه مخلوق جنتیان ټولو ته به الله وور. نو زه پکې یو ټکې د ځانه ویم، زم که الله بیا د سورت رحمان تلاوت کو چې څونه خوند بکه. خدای پاک دې زمونږ نصیب کړي. نو تلاوت یو حق دی کوي، حفظ بل حق دی، یاد یې کې عمل بل حق دی چې عمل پې وکړي. الله دې په زمونږ عمل نصیب کړي. او علم بل حق دی چې علم یې وکړي. دې ټولو باندې یو دو ګنټې بیان کېږي، خو وخت نشته. او یو بل حق دا ټول شکر دی شته، ایمان هم زمونږ شته، عمل هم د ډېرو خلکو شکر دی شته، چا لږ د چا ډېر، تلاوت هم ډېر کېږي الحمدلله. په مخ د ځمکه دونه تلاوت د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کې. او علم هم شته، مدرسې شته، یو حق پاتې هسه دی د قرآن شریف نظام نشته زمونږ په وطن که نه شته؟ قرآن کې الله وایي الزانیة والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، چې زناکار سړی او ښځه سنګسار کې دورې باندې ووهئ، په دې عمل نشته. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، غل سړی او غلې ښځې د لاس پرې کې، په دې عمل شته؟ نشته. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص باندې عمل شته؟ نشته. نظام د قرآن شریف دا یو حق دی. خدای زمونږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راول. درونو مجلس د قرآن شریف ته ډېر د برکت مجلس. قرآن شریف کې الله هذا کتاب، دا کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی دی، مبارک د ډېر لوی برکت کتاب، برکتونه درته مو فتبعوه. د قرآن شریف اتباع وکړئ. اتباع راځي چې عمل وکړئ، عمل اتباع شو. او عمل راځي چې علم مې وکړئ، او الله به عمل راځي چې تلاوت یې وکړئ. تلاوت تی نه کړې عمل نشي کولی، علم دی پینې عمل نشي کولی. واتقوا د الله نه ویریږئ. دا دمکی ده ګور زما ورونو، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن ستاسو په دې جومات کې د قرآن شریف مجلس دی، او تاسو هم په شوق سره د قرآن شریف متعلق خبرې واورېدې. الله دې په ما تاسو له عمل نصیب کړي، او خدای پاک دا مدرسه کامیابه کړي. رب العالمین دې د پاکستان په لویو مدرسو کې شمیر کړي. الله یې زمونږ د مدرسو او زمونږ د طلبا او زمونږ د علما او زمونږ د پټکو زمونږ د حیا او د عزت حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مشران وفاتی مغفرت نصیب کړي. الله که څوک مریضان ته ولا شفا ورکړي، چا پرې دوی سره تعاون کړی دی مخکې وروسته د جومات کې مدرسه کې، الله تعالی په دنیا او آخرت د هغې جزا او برکتونه او ثوابونه نصیب وګرځولی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.